د ننګرهار والي ویاند الله خوګیاڼی وایي د بټي کوټ ولسوالۍ اړوند څلورم فارم سیمه کې د ملي رادیو ټلویزیون پر کارکونکو وسلوال برید شوی چې پکې د غنی خیل ولسوال موټر چلوونکي وژل شوی او د ملي رادیو ټلویزیون دوه تنه کارکونکي خبريال باز محمد شینوار او کمرمن محمد رفیق معروف خیل پکې ټپيان شوی دي. د بټي کوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ملي ټلویزیون ننګرهار ملي ټلویزیون دوه کارکونکو باندې چې یو خبريال دی شینواری صاحب او بل کمرمن دی څرګند وسلوالو په ډزې کړي دي. دواړه ټپیان شوي دي. ان شاء الله وضعیت یې د ډاډ وړ دی. روغتیا پالو ته سپارښتنه شوې تر څو د دوی په درملنه کې بیړني اقدامات وکړي. خبريال او د ژورنالیست همدغه دنده ده چې حقایق وسپړي او د ولسونو غږ ته انعکاس ورکړي. دا زموږ وظیفه ده نو د دغه دندې او دغه د ولس او د خاورې باندې حق دی او څوک مو له دې نه نشي منع کولی. د ننګرهار د عامه روغتیا چارواکي وایي ټپیان د لومړنۍ درملنې وروسته د عامه روغتیا روغتون ته استول شوي او روغتیايي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. ابتدایي کومک وروسته د امبولانس په ذریعه د ننګرهار عضوي روغتون ته راوړل شول. دلته خوشبختانه دواړه عملیاتونه په موافقت سره ترسره شو. یو د لاس په ناحیه کې زخمی دی او دوی هم د اوږې په ناحیه کې. ان شاء الله دوی ژوند د تهدید وړ نه ده. د یادولو ده چې د ملي رادیو ټلویزیون دغه کارکونکي غنی خیل ولسوالۍ ته د یو خبر چمتو کولو لپاره تللي و چې د راتګ پر مهال د بټي کوټ ولسوالۍ اړوند څلورم فارم سیمه کې پرې وسلوال برید شوی.